السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورونو تاسو خپل را چې دا بابا چې دی د غرور چې دی دا ویډیوګانې ترې کوي په سوشل میډیا باندې شیر کوي. د دې بابا نوم چې په خپل نور هر څه یې خو ده ته په سوشل میډیا چې د کوم نوم چلیږي د ده نوم دی لونګین بابا. د غرور چې دی د ده ډېر زیات خیال ساتي. موږ کله هم په سوشل میډیا چې چا د یو مشر عزت کړ دی او خیال یې ساتل دی نو موږ هغه ویډیو هم په سکرین باندې راوړو تاسو ته مخامخ کو او د هغه ویډیو زموږ هم صرف یو مقصد وي او که چېرته د مشرانو بېعزتي شوې ده په سوشل میډیا باندې هغه ویډیو اپلوډ شوې ده نو هغه ویډیو هم موږ په سوشل میډیا د هغې خلکو ته دا ویل دي د هغې هم دغه یو مقصد دی چې یاره د مشرانو خیال ساتئ په معاشره کې د مشرانو عزت کوئ. کله هم داسې مه کوئ چې یاره د مشرانو بېعزتي وشي. نو وروڼو راځئ د دې لونګین بابا لږ کلیپونه دي دا مې را یوځای کړي دي دا در باندې اورم هغې نه پس پې زه خپل کمنټس هم در کوم تاسو پې خپل کمنټس ضرور راکوئ. Yine nasıl yer koyduk? اساسي başladı. Apolekom. Yine hadi amal şu. انتظر شده مراجع دی خو ټول اندازه ترې رستا په دغو لګېدلې دی ګاډي په څه شي؟ نو دې کې سیلۍ ده پلانې ده او دا سیله ګوتې ګولې ونه واولم بیا به وایي څه دې کوم څه شي؟ دا مالات وروله و داب کوي شو دې ورېځې ته څه شی و؟ دغه شی و دا جاذبه نو او څه شی کو؟ دا چا دې کو دا مرمر کېده چې ورو سر یې روان اینا بل څوم راکوز شو هغه دی چې دا ولله کوزېږي یاره دې کې به څه شیخ راشوی دې جاز کې هو لکه چې ډېر تېز یې پاس کړ مرمر یې راکوز کړ کاته ته دغې ته یې ناست وې دغې ته ناست وې هو سیکاو مې ما چې راوړېږي که کاکا دې ماشومې ته هم ډېر زیات ګران یار دا واړه وایي دا واړه خوښایي ښه هو دا داسې خوښایي مړه ته ورته ډېر ګران هېڅ ته ستا د خوا نه نه خوځي یاره څه قدرت غوندې کار دی دا واړه ما ته راغونډېږي ډېر ورته ګران یاره دا به وپېژنې نه آی لایو ته نه پېژنې الله ته ته وایي آی لاو یو الله بي دا نه پېژنم دا کس وایي د کاکا ته وایي چې آی لاو یو زه ستاسو محبت کوم الله بي آی لاو یو محبت ته وایي که نه محبت ته وایي او نو یاره نو ما خو څه نه دي محبت ما څه کوي که نه ښه اوس ته مینه وایي محبت ته نه پېژنې نو محبت دا شی دی چې ته زما سره محبت کوې ما داسې فکر دی حالات و ما دا دوه رکعته مونځ چې سړی دی ستا اختر کې کوي نو دا څنګه وایي دې ته مې وویل ما ویل ما خو داسې مونځ وکړه چې دوه رکعته د ولي اختر مونځ کوم وانه تکبیرونو او خاص ویل مخ مې د کعبې شریف دو ته الله اکبر مې وویل بیا دې څو تکبیرونه وویل دغه دوه مې وویل وانه تکبیرونه و نو هلته به سره کوټ اختر هم دا شی وای نه راوړم اوس یې راکټ که که نه څنګه راکټ کېږي دا خو بند دی کوم شی دغه شی دا دی وران سره که راشئ سیټ به دې راواړه او دغې نه غیر نه کېږي دې نه کاته به مو وورېږي سره غلی شه داسې نه غلی کېنه راکټ یې که که نه نه شم دا د څه کې داسې چې اوس دا ولانډه به کله خراب وروڼو تاسو د دې بابا دغه خبرې واورېدې چې دغه روډ د دغه ویډیو کې د دې ویډیو صرف زموږ هم دغه یو مقصد دی چې یاره په معاشره کې د مشرانو عزت کول زده کړئ همدغسې د مشرانو خیال ساتئ لکه څنګه چې دا رور د دې مشر خیال ساتي او دا مشر چې دی حقیقت کې زه به دا ووایم چې دا ډېر یو ساده انسان دی ممکن ده چې الله تعالی د خپل ساده والي د وجې وبخي ده ته دا پته نه لګي دا کم د نه چې ویډیو کېږي یا په سوشل میډیا شیر کېږي خو صرف دغې خبرې ترې دغه رول ریکارډ کوي بیا په سوشل میډیا باندې شیر کوي نو دا مشر چې دی دا یو ډېر ساده انسان دی الله تعالی دې د ده په ژوند کې برکت واچوي او دغه کم رور چې د ده ډېر زیات خیال ساتي نو زه دغې رور ته هم دا وایم چې یاره د دې مشر چې دی نور هم کوشش کوه خیال یې ساته کیدای شي چې الله تعالی ستا نه په دې باندې رضا شي او داسې وخت په تا باندې هم راشي ستا هم بیا ورته څوک خیال وساتي
نو وروڼو د دغه ویډیو هم دغه یو مقصد و چې یاره په معاشره کې د مشرانو چې دی عزت کول او خیال ساتل چې دي دا پکار وي. نو بس وروڼو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.